سلامونه وخت مو په خیر زموږ د نن خبري ساعت ته ښه راغلاست له افغان ټي وي چینل څخه. د طالبانو ملي تلویزیون پنجشیر کې له خلکو په جبري توګه نظرونه اخلي. نو جزئیات په همدې ویډیو کې وګورئ او یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. سیمه ییزې سرچینې وایي چې پنجشیر کې د طالبانو ملي تلویزیون د دغه ولایت له اوسیدونکو په جبري توګه نظر اخلي. سرچینې یکشنبه د زمري پر 2مه نیټه له 8 صبح ورځپاڼې سره په خبرو کې وایي چې دغه تلویزیون کارکوونکي د طالبانو په وسلوالو کسانو سره په همغږي له خلکو په جبري توګه نظر اخلي. سرچینې وایي چې د طالبانو د وسلو په کارولو سره د سیمې اوسیدونکو ته خبرداری ورکوي چې په خپلو خبرو کې د پنجشیر امنیت وضعیت ښه وښيي. طالبانو تر اوسه د دغو ادعاو په اړه څه نه دي ویلي. د ویلو دي چې څو ورځې مخکې په فیسبوک کې د طالبانو تبلیغاتي عمله د ملي تلویزیون او باختر خبري اورژانس باندې وتړل شوې. که چېرې زموږ یوټیوب چینل مو نوی لایک او سبسکرایب کړئ نو حتما یې لایک او سبسکرایب کړئ.